په مخ ملازه کوو جی که په ګاونډ کې غریب هم وي د هغه کور ته نه ورځو او که د مدد ضرورت نه وي هغه ته وایي که څه مدد پکار وي زه حاضر یم. یاره دا خو یې بالکل د نښې منځ ویشتو ډېره صحیح خبره دې وکړله. دا ټول د مخ مروت شی دی، شوف دی او دا د کول ثواب دی که نه. الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، په دې ټایم مونږ موجود یو ضلع مردان کې او د مجاهد خان ایم این اے صاحب په اوجه کې دلته موجود یو او په ګڼ شمېر تعداد مونږ سره پښتانه هم دلته موجود دي. د ټولو نه مخکې جي تاسو ته مبارکي راکوو د اختر زبرګه ورځې دي، زبرګې ورځې دي او دا راته ووایه چې په ننني وخت کې اختر مانځلې ګران نه شو ډېر زیات د هغه خلکو دپاره کم خلک چې ذمهوار دي او سپیشلی غریب خلک د هغوی دپاره 2 ټایمه روټۍ پوره کول په موجوده حالات کې ډېره ګرانه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو فرحات خان زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د معاشرې کې زه ګورم ګیر چاپېر چې ډېر یو پازیټیو رول تاسو پلی کوئ او ماشاءالله خدای پاک دې الله پکې نور برکت واچي. تاسو خبره وکړله چې دا 2 پوینټس تاسو دغه کړل هایلایټ کړل چې یو لکه مطلب دا کوم حالات جوړ دي په دې کې لکه جمعات ته تللی یا مطلب عام پبلک ته څونه ګرانه ده یا ذمہ دار خلک چې هغې ته څونه ګرانه ده. حقیقت دا دی چې لکه مطلب چې کله ته دې ته وګورې چې کله امن و امان خراب شي او دغه خراب شي نو بیا سړي نه ګراني مهنګایي لوډ شیډینګ او دا څیزونه ټول هیر شي، بیا د انسان سر پورې راشي چې کله ستا د سر خطره پیدا شي نو ستا نه هر څه هیر شي. نو لومبی شی د یو معاشرې دپاره د یو علاقې دپاره د یو سیمې دپاره چې کوم ضروري شی دی هغه امن دی او چې امن وي نو ته به کار وکړې، ته به روزګار وکړې، بچې به سکول ته هم لاړ شي، زمیندار به پټي ته لاړ شي، هر څه کیدی شي. خو لومبی شی چې دی هغه میک شور کول پکار دي چې لکه امن مونږ راولو او د مونږ د اخته چې ده د دې فضولیات او د ګن بلا نه پاکه شي. بله خبره تاسو د غریب خبره وکړه. غریب خو لرې خبره ده، ټیک ټاک خلکو نه چغې ووتلې، سفید پوش خو څوک ویلی نشي. خبره دا ده چې ډېر زیات ټایټ حالات دي، ډېر زیات. زما په خپل خیال دا دی، زما چې څونه نوټ کړ دې ځله یاره تقریبا چې نه 50-60% خلک د قربانو نه پاتې شوي ماینس شو. هغې لکه مطلب وجه دا وه چې لکه قربانۍ بالکل لکه د اغستو نه وتې وي او د خلکو هغه باینګ پاور نشته دی. موږ بس دا خبره چې بس کوم ابراهیم علیه السلام کوم سنت دی د مطابق ما خپل دغه وکړو رواج او دستور او چې کوم د سنت ابراهیمي د مطابق موکړه خو لکه زمونږ لپاره او د ټولو لپاره حالات ډېر ټایټ دي. تاسو صاحب ثروت یې په دې علاقه چې ګورو زه په خپله د پښتني علاقې نه یم د دې خاورې نه یم، زه ذاتي طور باندې فیل کوم، آیا تاسو نه فیل کوئ؟ زمونږ په علاقه باندې زیاتر قربانیانې چې کېږي هغه د کاکا زامنو په وجه باندې، د تره زامنو په وجه باندې، د تربورانو په وجه باندې او بیا د پښتو په وجه کېږي. ډېر خلک داسې دي چې د هغوی وسم نه کېږي، قرضدار کوي، د ډېرو په قرضې پرتې هغه قرضې نه ورکوي خو دا قرباني خامخا کوي. نو تاسو څه فیل کوئ چې دا ویکنس شته په معاشره کې؟ دا بالکل شته. دا تاسو چې خبر وکړه دا 100 نه 120% صحیح خبره ده. مونږ چې کله په ضد راشو پښتون سړی نو هغه بیا هر څه خپل سر هم پکې خرڅوي او ځان ګاڼه کوي او یاره چې د تربور نه دغه نه ښکته رانشم دا ونشي هغه ونشي. خو د دا بنیادي وجه چې دا زما چې څونه نالج دی، زما څونه سوچ دی، د دې بنیادي وجه چې کومه ده نو هغه مونږ د اسلام کوم تعلیمات یا مونږ سایډ ته ایښي دي. مونږ د دین نه خبره پاتې شو چې د الله څه حکم دی، د نبي څه طریقه ده، د قرآن احکامات څه دي. خو چېرته مونږ دا څیزونه سټډي کړل او مونږ د دې مطابق خپل ژوند تېرول شروع کړو دا ژوند به ډېر اسان شي. ډېره تاسو ښه خبره وکړله، تاسو اتفاق ولرو. زما په خپل علاقه زموږ په کورنۍ کې یو مولا دی، هاف مولا یعنې کې سټوډنټ دی. هغه ته ما سر ویې یاره په ایمان سره راته ووایه په دې کلي کې ستا په نظر کوم هغه کس دی چې هغه د تره زوی په تربورۍ کې، د ماما زوی په تربورۍ کې یا د پښتونولۍ نه علاوه ته دا فیل کوي چې د صرف د الله د رضا دپاره قرباني کړې نو هغه کم کور دی؟ وینا زما په نظر کې نشته. دا افسوس مقام نه دی. بالکل ډېره صحیح خبره یې کړې ده. مونږ هر یو شی چې الله دې معافي وکړي رواج او دستور ته ووتو او مونږ شریعت او اسلام او دین دغه کو نو ځکه خو مونږ مسلمان ایز ا هول چې وګورئ یوازې پاکستان نه نن چې په اسلامي دنیا کې وګورئ نو ټول اسلامي دنیا په تکلیف کې ازمیخ کې ده. وجه صرف دا ده چې مونږ د الله حکمونه، نبي علیه السلام طریقې، قرآن مجید احکامات مونږ شاته کړي دي او نور مونږ رواج او دستور طرف ته روان شوي نو مونږ ځکه کمپلیکیشنز کې. یو خپل زمونږ د فیملی کس دی هغه ته مې یاره زمونږ قریبي دی، ورته مې تا دونه غټ غویه واغسته په 3 لکه روپۍ، دا تا د چا وجې؟ یو بل کس پکې اواز وکړو دا یې د تره په مقابله کې وکړو، نور څه وجه نه وه. نو تاسو دا فیل کوئ چې اصلاح پکار ده؟ بالکل پکار ده، بالکل دا زمونږ ذمہواري ده، دا ستاسو ذمہواري ده، د ټولو مشرانو ذمہواري ده چې دا څیزونه چې دی مونږ د دې پبلک اویرنس پیدا کړو چې یاره لکه دې څیزونه راوځئ، د دې کینو بغضونو نفرتونو دې څیزونه راوځئ او خپل الله طرف ته، خپل نبي طرف ته، خپل کلام طرف ته بس مخه کې. خبره دا ده چې لکه کله مونږ دې طرف ته توجه جوړه کړو نو هر څه به ټیک ټاک شي. سر
یو بل تپوس کوم د اختر په حواله سره مونږ ډیر خلک جی قرباني وکړو او فرج دومره ډکې چې د اوبو یخ اوبو ځای پکې نه وي نو آیا د دې اجازه شته چې مونږ خپل فرجونه ډک کړي ګو چې ډیر زیات اگزامپل دا پیش کوي چې دا خو زمونږ حصه وه بس فرج ته ډک شه نو آیا دا نه ده پکار چې په موجوده حالات کې داسې خلک شته چې هغه یو کال د غوښه نه ویني ولې چې د هغې کم ریټ دی نو فرج ډکول ثواب دی که نه جي دا بالکل دا خبره چې خلاف شریعت څیزونه دي چې ستا په ګاونډ کې لکه ګوره د ګاونډي باره کې ډېر احادیث دي تر دې پورې دغه راغلی نبي علیه السلام چې ما ته خو یو ټایم کې دا دغه وشو چې یاره دا ګاونډي او وارثانو کې شاملېږي لکه جبریل امین به بار بار دا وحي راوړله چې کله ستا په ګاونډ کې ستا ګاونډي وږی دی اوده بغیر دغه اوده شو بغیر نان نفقې اوده شو نو د دې مونږ مجرمان یو هغه خبره چې دا څیزونه چې دي نو دا غوښې او دا څیزونه دا دغه خبره دا داسې حقیقت دی چې ډېر خلک شته دی چې هغوی تاسو وایي چې کال زه وایم چې دا خبر داسې شته دی چې د یو وخي او د بل وخي نه او ډیر زیات سر مونږه د الله دا کارم چې کو دا په مخ ملازه کو جی که په گاون کې غریب هم وي داغه کور ته نه ورځو او کم چې خاني چاته یې کې د غوخي ضرورت نه یا د مدد ضرورت نه هغه ته وای که سم مدد پکاري زه حاضر یم یاره دا خو بالکل د نخ منځ وشتو ډیره صحیح خبره دی وکړه دا ټول د مخ مروت شه شوف دی او دا د کاوه ده چې کوم انفلوئنشل خلک دی هغه د پاره وسته هغه ور ما مثال ورکړم نن تاسو سوچو کوم لکه مطلب په لو اپر لیول چې وته وګوري انټرنیشنل لیول باندې وګوره نن سرټول کوشش شروع دی چې د امریکای او د ایران روغ او شي پلان کې او شډینګ او شي ایران غریب پکې اسه دغه خو امریکایان خوشاله لپاره چې هغه زما واو کې دا او شي هغه شي ګوره زمونږه د پکار دی چې مونږه د فلسطین د لپاره आवाज اوچت کو مونږ د لبنان د لپاره आवाज اوچت کو مونږ د کشمیر د لپاره आवाज اوچت کو دا غي غریبانو ته پوسوک نشته نه څوک جرګه کوي نه څوک ننواتي سر اسرائیل منلو ته خبره روانه ده جی ولې چې ټرمپ چې دی ټرمپ انکل د دوی یعنی کې هغه ویلي دي چې تاسو ابراهیم کارت کې دغه شوی دي نو تاسو دا کې اومنئ اکسپټ کوي دا اوس چې کوم دی وخت موجوده حکمرانان دي دا خو په غي ډیپند کوي او زمون خو سټانس کلیر دی مون خو به دا خبره چې څنګه زړه خبره ده بس از امنه خدا نه خسته تاسو بس ریاکشن په دې حواله مو خدا دا ګور صفاکه خبره ده مونږ اسرائیل تسلیم کو دی مطلب دا چې مونږ کشمیر ورکو خو یو شی دی یو حساب کتاب دی نو خبره ده مونږ په یو طریقه باندې باقی پارټي لیډرشپ شته دی هغه دی او خبره خو زما خپل دغه دی چې بالکل ګوره قرآن مجید کې الله پاک ویلي یهود او نصارا وي په دوستۍ نه سي دا د مسلمان دوست نشي کېدلی قطن دا د مسلمان دوست نشي کېدلی نو مونږ څوک چې مونږ وایي چې داسې هلته د الله حکم دی الله فرمان دی او دلته مونږ وایي چې دا به زموږ خپل شي دا سوال نه پیدا کېږي د شین پاسپورت عزت څومره ورسېده دي مونږ ته زموږ د مشران وایي د موجوده حکومت کې وایي چې پاکستان چې دی اونچی وړاند روان دی زه څه ووایم اونچی وړاندې څه ته وایي دا خو په پته نه پوهېږم خو یاره موږ پاکه خبر ده چې کله د عمران خان حکومت او د شین پاسپورت ډیر یو ویلیو جوړ شو یو خلکو ریسپیکټ کو هر یو سړی ماته ګوري لکه دا بغیر امتیاز لکه مطلب چې لکه چا نه به هم تپوس کو نه هغوی چې یاره زمونږ په بار دنیا کې په بار ملکونو کې زمونږ کوم ریسپیکټ جوړ شوی دی او وجه دا وه دا خبره چې بس مشر روغ سمو نو خلکو ډیر زیات ویلیو او امپورټنس ورکوله ډیره مننه